السلام علیکم ګران شاګردانو الله دې وکړي چې روغ جوړ به سره زه د نن سبق چې دی هغه بیا هم د پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټنس جملې دي دې باره کې جملې دي دا چې پریزنټ پرفیکټ ټنس د دې تعریف چیرته استعمال چیرته د دې لپاره به ما ویډیو جوړه کړې ده د هغه ویډیو لینک به زه په اخره کې دلته د ویډیو پر کونج باندې په د آی کارت پر ځای باندې به زه ته هغه درته کښېږدم هغه بیا ته په تفصیل باندې دغه استعمال ویلی شئ اوس دلته یوازې جملې وایي He has been reading the books for 2 hours. دوی د 2 غنټو راهیسې کتابونه وایي. They have been playing football for an hour. دوی د 1 غنټې څخه فوټبال کوي د فوټبال لوبه کوي. She has been finding the dress since morning. دا د سهار راهیسې په کالي پسې په کمیس پسې ګرځي. کمیس پیدا کوي. He has been studying for 3 hours. دی د 3 غنټو راهیسې سټډي کوي. We have been shopping for 2 hours. موږ د 2 ساعتونو راهیسې سودا کوو. We have been watching a movie for 2 hours. موږ د 2 غنټو راهیسې فلم ګورو. فلم هم ورته وایي مووي هم ورته وایي په انګلیش کې فلم ته. He has been singing different kinds of songs. دی مختلفې سندرې وایي بدلې وایي دلته بیا سین سوپار نه دی کې استعمال شوی. He has been traveling around the world for a month. دی د 1 میاشتې راهیسې د دنیا پر شاوخوا باندې سفرونه کوي. I have not been watching the cricket match for an hour. زه د 1 غنټې راهیسې د کرکټ لوبه نه ګورم د کرکټ میچ نه ګورم. I have been helping him for an hour. I have been helping him for an hour. زه د 1 غنټې راهیسې د ده سره کومک کوم مرسته کوم. My mother has been cooking for 3 hours. My mother has been cooking for 3 hours. زما مور د 3 غنټو راهیسې پخلی کوي پخول ډوډۍ پخوي یا کوکو پخول ته وایي هر شی چې پخېږي هغه ته وایي. Ali has been painting the room for 2 hours. Ali has been painting the room for 2 hours. علي د 2 غنټو راهیسې خونه رنګوي کمره رنګوي. نو دا زموږ د نن سبق د پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټنس د جملې ولې. نو اوس به زه تاسو ته چې د پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټنس صحیح استعمال څنګه دی تعریف پیچانې هیلپینګ ورب دا شانې څنګه دی دې لپاره به زه دلته پر دا کونج باندې تاسو ته دغه ویډیو لینک درته کښېږدم چې کوم ویډیو ما د دې په باره کې جوړه کړې ده.